اوس واکسه سوال دی وکړل، اوس واکسه دلته دی علي حیدر بچی درته نسته، دلته دی عمر الفاروق بچی درته نسته. واکسه دا قرآن ما ته علي رضی الله عنه ابو بکر عمر عثمان را رسولی ده. دا د تا 12 امامانو نه در رسولی، ځکه ته د قرآن سند هم نه لري د خدای په فضل سره. زه تا ته چیلنج درکوم، ته د 11 امامانو د قرآن سند راته وښیه. حسن حسین داره پس راځه تر حسن العسکري تر دا 1200 کال دا ورک مهدي علی السلام د لدین د قرآن سند راته وښیه. مهرباني وکړه وروره، یو اسلام دی درې او یا اسلام دی، ته ماته دا وایا ته ولې گمراهی نه وځي؟ حارث صاحب اجازه اسلام به حاضر وګرځيږي. اسلام درې او یا اسلام دی یا یو اسلام دی متعاوني د نن د اقرار ورکړل چې علي رضی الله عنه دوی ته متعاو صيغه راوړي د قرآن تفسیر ورته نه راوړي. جعفری صاحب سلام علیکم. قاری صاحب څنګه چل دی؟ څنګه چل دی جعفری صاحب؟ خیر جوړ په خیر تکړه راځي قدرمن سي. تاسو ښه یاست؟ مهرباني کور کې قراری دي؟ الله مو خوشاله کړه. الله جل وعلا دې موږ تاسو ته د صراط المستقیم هدایت را نصیب کړي. جعفری صاحب نن دې موږ یو وړوکې پوښتنه ده، آیا تاسو له 12 امامانو نه داسې یو روایت لري؟ علمي بحث به وکړو د زړه سره، بیا له دې زه تا ته تیزې خبرې وکړم تی ما ته وکړې. راځه په مینه او محبت، تم اهل بیت منی زم اهل بیت منم، تم قرآن منی زم قرآن منم، تو خو دعوه امدا لري. اوس په دې 12 امامانو کې د زړه سره کوم امام ویلی دي چې صحابه و له فاطمه رضی الله عنها سره ظلم وکړل، وی وهله او د دې کوري وروسوځول؟ یو روایت سته؟ قاری صاحب ټول نه مخکې درته زه دا وایم چې زما او تا یو ور لار معلوم شي چې یو اسلام دی درې او یا اسلام نه دی. نو او مخکې ما او تا چې مخکې لار شو، ما او تا ته پکار دی چې سره دا سوره فاتحه نه د قرآن دن نوزو، د دې نه بغیر قرآن ما او تا اس نه ته پوهېږي نه زه پوهېږم چې یو ور قرآن کې مونږ سوره فاتحه نه لار شو، هغه کې راځي صراط الذین انعمت علیهم دی، هغه کسان لار کې چې هغه کې انعام ورکړي دي، انعام شوي دي، او هغه څوک دي هغه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دی، هغه دغه کسان دي چې نه پکې د غضب شوي دي نه هغه گمراه پاتې شوي دي، هغه پیدایشي هدایت یافته دي. په دې کې واورېده جعفر صاحب قرآن دې سم تا مخکې ویل چې په قرآن باندې ما او تا نه پوهېږو، په صراط المستقیم ما او تا نه پوهېږو، راځه ما او تا اوس نه پوهېږو. امامان خو پوهېدل چې سوره فاتحه نه بغیر نه پوهېږو. خاص سیده خو سیده په سترګو دا تاسې اوس دغه ترجمه دی وکړه، دا ترجمه کوم امام کړې ده د زړه سره؟ نه چې دا غلط ترجمه دی، تاسو صحیح کړه، مهرباني وکړه. نه زه اوس له تا سره د صراط المستقیم خو به ما ته له د 12 امامانو را اخلو کنه، او په دې 12 امامانو کې دا تاسو اوس کومه ترجمه وکړه دا کوم امام ویلي دي؟ مهرباني د زړه سره. زه د امامانو خبره منم او د امامانو خبره په دې دواړو سترګو موږ ته د قبول وړ ده. راځه په خیر مهرباني وکړه. زه درته وایم چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو حدیث دی چې ما او زه درته وایم جعفر صاحب وکسه ګډوډي خبرې به نه کوې، علمي خبرې به نه سره کوې. ته امام علي یې څه ته وایې، ته امام حسن یې څه ته وایې، ته امام حسین یې څه ته وایې، او که ته مهدي یې څه ته وایې، ته څوک یې؟ ما او تا دا هدایت صراط المستقیم له 12 امامانو مې درته وویل، ته اوس کوم یو یې چې زه دې تا خبره وم امام یې او که د امام خبره راته کوې؟ زه مسلمان یم، زه نه امام نه. ما خو نه دې درته ویلي، ما خو ته نه درته ویلي چې یا هندو یا یهودی، ما خو دا نه دې درته ویلي. اوس د مو خبره دا ده دا تاسې کومه صراط الذین انعمت علیهم لاره دي هغه کسانو چې الله انعام ور باندې کړی ده، هغه کسان دي چې هغوی باندې غضب نه ده سوی، پیدایشي په هدایت دي. دا ترجمه چا کړې ده؟ کوم امام درته ویلي؟ مهرباني د زړه سره ته وایې چې د غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ترجمه هغه نه دي، ته سمې که زه جاهل یم، زه جاهل یم، ته ما سمې که یا جعفر سي محترم ما او تا مخکې ته راغلی چې نه زه پوهېږم نه تو پوهېږې سورة الفاتحه او دا صراط المستقیم به له د 12 امامانو را اخلو. آیا د قرآن تفسیر امام علي کړی ده که نه ده کړی؟ وروره په دې کې بحث نه کوو، ته ما سمې که چې هغه ترجمه هغه نه دی، چې هغه ترجمه نه دی، ته ترجمه که ما ته چې وایي دا درست ترجمه دی. د تاسو په کتابونو کې راځي، د تاسو په کتابونو کې
سي نبی علیه السلام شار دی علم ده، انا مدینه العلم وعلی بابها. دا روایت منی دي تاسو په کتابونو کې؟ بالکل دا دی نبی علیه السلام علم وس رسول علی رضی الله عنه امت ته رسولی که نه رسولی؟ بالکل رسولی ده. بالکل دی قرآن تفسیر علی رضی الله عنه کړی که نه ده کړی؟ کړی ده، خو نه دغه تفسیر اوس په ما د منځ کې نشته. پټ کړی ده؟ نه خبره دغه نه ده، نهج البلاغه دی. نهج البلاغه دی. جعفر صاحب قربان دي سم داسې خبرې به کوو د زړه سره چې مسلمانانو مور باندې پوهه سي، قربان دي سم، او موږ هم یوې نتیجې ته ورسېږو. امام علي رضی الله عنه دا د قرآن تفسیر کړی ده که نه؟ د دې جواب راکړه، یا وایه هو یا وایه نه. په تحریر باندې نشته، زما ستا په بلاس کې نشته. په تحریر باندې هغه کړی ده، هغه کم کسانو ته کړی ده چې هغه په وخت کسان کې. ولی نسته د زړه سره ولی نسته؟ د اهل بیت اقوال شته، لکه دغه نهج البلاغه دی، لکه نور کتابونه. مسلمانانو جعفر سی محترم ویل د موږ د زړه سر وای دین علي رضی الله عنه تفسیر نسته. دا د متعی په اړه روایتونه ولستجینی د صیغې په اړه باندې چې د قرآن تفسیر نسته. خبره دغه نه ده چې د متعی ولې شته، نو ډېره حدیثونه شته دی. جعفر صاحب آیا علی رضی الله عنه نه خبر اورا جعفر صاحب د زړه سره د قوم لوط کردارم په قرآن کې شته، په حدیثونو کې شته، او د خندار خبرونه مشته. فاتحه کې غږیږو، په سورۃ الفاتحه کې د زړه سره غږیږو. قوم لوط ته استزو آیا علی رضی الله عنه فقط لرسول الله صلی الله علیه وسلم نصیغه او متعادر تر نقل کړي د قرآن تفسیر نه در تر وړي؟ ورور قرآن خو ته مخ یو سورۃ فاتحه دغه کا زده کا، ته ما ته وایا نه خبر اورا خبر اورا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ته کچ باسی ما کوا دا تفسیر ته څنګه کوي ورور؟ قربان دي سم ودی زړه سره د دې څلورنی مو مسلمانانو په مخ کې زو سورۃ الفاتحه در سره زده کوم د امام علی رضی الله عنه په خوخه باندې. تاسو وایاسته سی انا مدینه العلم، نبی علی السلام شار دی علم ده، دروازه علی رضی الله عنه ده. زوس ل ابو بکر ل عمر ل عثمان ل علی ل صحابه د قرآن تفسیر، زوس دی علی رضی الله عنه تفسیر زغواړم ځکه غدي نبی علی السلام دی علم دروازه ده. وس علی رضی الله عنه دی نبی علی السلام دا علم چیرته وړی ده؟ ستادي قرآن تفسیر کنه ستاویل نستا. ما پختنه هغه دروازه سوره فاتحه دی جانانا، زکه د علم دروازه، زکه د علم دروازه علی علیه السلام دی، د قرآن دروازه سوره فاتحه دی. صحیح ده. جعفر صاحب مسلمانانو زوز دا دروازه ټکومه دی علی رضی الله عنه. تاسو وګورئ غږ درغلل اواز اوري دوستانو؟ بالکل دروازه خلاص کړه اله زر کوه د سورۃ الفاتحه تفسیر. دا سورۃ الفاتحه سي دروازه ده، اوس ما ته ورننه وتلو د دروازې نه ورننه وتلو. راځه په خیر وسم دغه په دې دروازه کې سي د ورننه وتلو. دا ترجمه دی علی رضی الله عنه، دا تفسیر راته وخی. دا د دروازه خلاص شو، خلاص شو دروازه. زدر توایما چې هغه تفسیر بالکل صحیح دی، ته ما غلط ثابت کا چې دا تفسیر صحیح نه دی. وادي زړه سره زه ته نه وایم چې ته غلط وایې. ما او تا اوس په د امام علی رضی الله عنه باندې اتفاق کو، ځکه علی رضی الله عنه د موږ سردار ده، علی رضی الله عنه د موږ امام ده، جنتی انسان ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورور ده، په دنیا او په آخرت کې د نبی علیه السلام ورور ده. علی رضی الله عنه جنت مالک وایا، یا د جنت مالک نه، د جنت مالک الله د جنت مالک بل څوک نسی کېدلی. هغه بیا د تاسو خپل عقیده ده. اوس راځو دې ځای ته دغه د سورۃ الفاتحه ترجمه علی رضی الله عنه کړي او کینه ده کړي؟ ورورا کړي دا زه درته نه دی ښکارا کومه. قرآن دغه ماته دغه ما سواله وا پوه شوې، ته ما غلط ثابت کا چې دا صحیح تفسیر نه دی. او دا زه درته وایم چې ټول دروغ وایي. ته وایې څنګه دروغ وایم؟ تفسیر ته سم کا. ته ما څه کوي؟ زه تو خو د ما تفسیر نه راسره منې، د ما ترجمه نه منې، صحابه نه منې، او احادیث د ما نه منې. هغه خو تا ته حجت نه دي. ته راغللې په ما د اعتراض وکړل چې راسه صراط المستقیم وپېژنو چې هغه سورۃ الفاتحه ده. اوس دا سورۃ المستقیم زه د تا په شکم، په بطن، په پیټ باندې در سره وپېژنم، او که ته به ما ته د یو امام خبره راته کوي ودې زړه سره و قربان دي سم.
وروره ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر چې خبره منی د درې او یا پر کینا یو پر کا پسم لار کې دی یو پس سنی کې پس اهل سنت کې 15 شپته فرقې دي کم یو پسم لار کې دي خبر اورا تاسو کې 300 فرقې دي 300 یو شیعه دي ها دا یو شیعه ولی زیدیه تکافر وایسته ولی اسماعیلیه تکافر وایسته ولی نصیریه تکافر یو دقیقه ډیره خبره دی وکړه اوس بلې خواته وتښتېدلې اصلا کې دا سورة الفاتحین اوس ګوره بل چېرته وتښتېدلې سبعیه شیعه مسلمان دي ما زمونږ یو 12 امام شیعه دي بس ولي اسماعیلیه زیدیه نصیریه نور کم شیعه فتحیه جعفریه باقریه دا مسلمانان نه یو شیعه دي نو تو خو 12 امامت ځانته وایي 12 امامه زیدیه خو 12 امامه نه دي هغه ته شیعه وایي شیعه او 12 امام پس په بخاری کې شته نشته 12 امامونه په اوس ماوته یو شی باندې اتفاق ګوره جعفر سي د زړه سره فرقې ما ته اوس ټولې پرېږدو 200 دي سل دي 500 دي ټولې پرېږدو دا د سورة الفاتحه ترجمه له امام علي رضی الله عنه راته وښیي چې زه دا ټولې فرقې پرېږدم مهرباني وروره قاری صاحب ورور نه دغه لري قاری صاحب خبره دا ده چې ته ما ته سم ترجمه که چې زه ستا په لار کې راشم په 15 شپېته فرقې لار کې راشم مسلمانانو زه به د سورة الفاتحه تفسیر وسله عبد الله ابن عباس له عبد الله ابن مسعود لا أكثرية صحابة وبني زوز درتوخيم دي سورة الفاتحة تفسير لصحابتنا مني صحابة زمانه ما يو مسلمان منما أغطى إيمان راوڑا الكفر دي صبر بیا ورسته په دې باندې خبرې کوو خو ته خو نه منې لما سره دا تفسیر ده دې ته تفسیر الطبري وایي په دې کې د سورة الفاتحه هر آیات زه کولی سم چې په احادیثو د عبد الله ابن مسعود له عبد الله ابن عباس رضوان الله عليهم اجمعين درته ثابت کړم یو اهل بیت ته عبد الله ابن عباس ده او بل جلیل القدر صحابي ته عبد الله ابن مسعود ده وست امداس یو کتاب راواخله قربان دي سم چې زه د غدري او یا فرقې پرېږدم او زه امام علي رضی الله عنه درته رسم راواخله کتاب سي امام علي رضی الله عنه د سورة الفاتحه تفسیر او ترجمه کړي مهرباني وکړئ زړه سره ما خو درته ویل وروره چې ته ما غلط ثابت کا نو څوک دي غیر المغضوب عليهم ولا الضالين څوک دي ته وایا نه دا خو خبرې نشو تما ته ثابت کا كان غير المغضوب عليهم ولا الضالين تاسي از گمراه وغضب دي خدایم تاسي اخته یاسته دا خو تاسي ما درته ویل چې ما ثابت کړ دا مې ته ثابت کړلې چې قران نه ما خو مې صحابه نه لیکس لار نشته هم دې خو ته خو یو سایت تشه یا دې خو ته یا اخ وته څنګه یو خواته سم امام علي رضی الله عنه د ما صحابي ده قران راته وایي چې د صحابه و مني ما صحابه و ته جنت تیار کړي د صحابه په قدم باندې لاړ شي قران کې الله وایي چې د صحابه په شکل ایمان راوړي کله صحابه په شکل ایمان رانوړل الله وایي هغه ایمان دي زنه قبلوم اول په شکل کې په صحابه کې ایمان ما راوړه په صحابه په شکل کې ایمان راوړه په صحابه کې تاسو په صحابه کې ایمان راوړي دي صحابه په شکل یعنی الله جل وعلا راته خو درسي څنګه ایمان صحابه وراوړي تاسو هم راوړي کدي صحابه په شکل مو ایمان رانه وړل هغه ایمان مو زنه قبلوم وس ما ته دا ثابت کړه ده دي سورة الفاتحه ترجمه لامام علي رضي الله عنه خلاص سو خبره دا خبره ولې درنوي درته زه وایم 12 امام پیدایشي هدایت یافته دي ته وای د غلط وایم څوک وایي چې پیدایشي هدایت یافته دي څوک وایي د په صحیح بخاری کې حدیث شته نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما او علي یو نور نه خلق شوی دي او باقی انسانان بل نور نه دروغ دي دا دروغ دي او ما نه بخاری کې ما نه بعد 12 امام دي 12 امام زما امت زما اهل بیت نه 12 امام دي صحيح البخاري مهرباني وکړه کوم روایت ده خلاص سرچ کا ته ورکوړې ماشوم نه استا ګوت نظر لاس اخلم تا ته وې سم شایته ته اي زمانہ دي خالی یو د ما په کتابونو دروغ موای ولې امام په کې نشته صبر وکړه یا نشته هغه 12 خلفا دي 12 امیران دي 12 مستحق دي نن
دولسم څوک دی ستا؟ دولسم د موږ امام او د موږ دولس امامانو باندې عقیده نه لرو. دولس خلفاء، دولسم خلفاء ستا څوک دي؟ دولسم ګوره یو بل ځای ته تخت یوه موضوع راټینګه کړه چې په هغې خبرې وکړو. خود نه ستا اولي الامر منکم نن څوک دی وروره؟ ته قرآن خو نه منې. دماء اولي الامر شیخ هیبت الله امیر المؤمنین په افغانستان کې دماء اولي الامر اماغه ده. الحمدلله. استغفر الله. هغه خو په خپله کافر دی. الله اکبر الله اکبر ولله. د تا پلار کافر ده، د تا هغه نیکه کافر ده. ته خو په دغه یو د صبر مخکې مې ګوره توی سي توهین مه کوه، بیا ما مخکې توهین مه کوه. شیخ هیبت الله صبر، شیخ هیبت الله صاحب څوک ده؟ کافر ده والله بالله کافر ده. تاسې وګورئ مسلمانانو وام اورېدل تم کافر دي، تا هغه پلار هم کافر ده، د تا هغه نرګس هم کافره ده. ښه اوس دې واورېدل چې توهین دې نه وای کړی دا به دې نه اورېدل. نه هغه قرآن وګسه اوس وګسه تا ما جواب درکړل. دا که اوس ته منې کوې نه منې، اوس راځو دې ځای ته، اوس راځو دې ځای ته. د تا دا 12 امام چیرې ده؟ وروره ستا اولي الامر منکم څوک دی نن؟ صبر د تا دا 12 امام چیرته ده؟ مهرباني وکړه. نو امام دغه حضرت عیسی علیه السلام چیرته ده؟ د تا 12 امام چیرته ده؟ ته خو 12 وروره حضرت عیسی علیه السلام چیرته ده؟ ته په عیسی علیه السلام څه کوي؟ ته په عیسی علیه السلام ایمان ستا زړه کې سترګه نشته. عیسی علیه السلام په اسمان، عیسی علیه السلام په اسمان کې د الله جل وعلا وایي بل رفعه الله الی، ما اسمان ته پورته کړی ده. الله قرآن کې وایي ما اسمان ته. د تا 12 امام چیرته ده؟ ته امام مهدی علیه السلام عام انسان پوهیږي خپل غوندې الله کم آسه کسان دي چې هغه ته دومره طاقت ورکړی دی چې په هوا خبرې په هوا باندې حکم کوي. 12 امام دستا، 12 امام دستا بالکل شته دی. از ما او ستا په منځ کې دی، ما او تا اوري. ښه پلار یې څوک ده؟ حسن العسکري علیه السلام دی. مور یې څوک ده؟ هغه د ایمان جز نه دی. کم شی چې د ایمان مور یې څوک ده؟ مور یې څوک ده؟ هغه ستا کار نه دی. داز د 12 امام مور دې څوک ده؟ هغه د ایمان جز نه دی وروره. کم شی چې معلوم دی. مور خو راته واخیستله دې مور نه پیدا شوی ده. څوک د مورې؟ ته د مور څه کار لرې؟ ولې نه لرم؟ څنګه پیدا شوی ده؟ هغه پوهېدو د ایمان جز دی. ځکه یې نسې ویلی چې هغه یوه نصرانۍ مسیحي ده که نه؟ وروره هغه د ایمان جز خو نه دی. نه ته په دا د امام مور دې څوک ده؟ ولې الله باندې دا د امام مور دې څوک ده؟ مور لري که نه لري؟ مور لري بې موره پیدا لري. شک په صراط مستقیم کې قاری صاحب محترم د دوی حجت نه دي چې دوی وایي چې اوس د امام جز نه ده. جعفر صاحب یو آخري خبرې کوم چې جعفر صاحب مخکې مې درته شي وایي یوه خبره په صراط المستقیم کې چې مې کله راګیر کړلې او درته مې ویل چې راسه وتښتېدلې 12 امامانو ته. په 12 امامانو کې چې راګیر سولې بیرته سورة الفاتحې ته راوتښتېدلې. دا تاسې څه وړ خلق یاست؟ څه وړ خلق یاست؟ یو شی کې ګیر شوی مې دولسم امام دی مور. اوس گمراهي خو د خلکو ته به ثابته دي، ماله گمراهي سره څه کار لري؟ خلکو سره خبرې وکړه. 12 امام مور دې شته او که نه شته؟ بې موره پیدا شوی که له مور؟ صحابه ستا نه دي، زمونږ ټول مسلمانان دي. نو خبره دا ده ته وایې چې صحابه نه ایمان راوړله. صحابه په انتخابات کې راغله. ته وتښتېدلې 12 امامان دې ډز ورباندې وکړل. ته خو د یو زه چې کم سوال یو کم جواب نه ورکړي، په یو سوال کم جواب دغه خلق درته ګوري. دا 1500 مسلمانان درته ګوري. او ابن آدمه او انسان او جعفر صاحب و دې زړه سره و قربان دي سم. زه و صراط المستقیم در سره منم. دغه 12 امام دې در سره منم. د دې 12 امام خو ما ته ووایي چې دغه مور د دغه پلار د پیدا شوی ده. و قربان دي سم و دې زړه سره. کم خبره چې د دین حصه د ایمان حصه نه دی هغه پسې مګر ځه وروره. اوس ستا کلمه نیم کلمه الله اکبر نیمه کلمه وایي تاسو. درود کې صبر وکړه. نرګس بیبي عام وشیو دا د اسلام حسم نه ده او د مهدي مورم نه ده. ټول جنې خلاص کړل است جعفر سي محترم. بالکل. او دای شرمېږي اوس په دې باندې چې د خپل 12 امام د مور په اړه دی اوس موږ ته معلومات راکړي. اوس موږ دای دلته راغلی ده چې صراط المستقیم قبول کړي. زه اوس د هغه سره قبلوم ورته وایم چې دا 12 امام ښه یو دقیقه
د دې 12 امام دی کنه 1200 کال عمر کېږي چې د ژوندۍ ده کنه بالکل داسې دی د 1200 کال کې تاسو ته د دومره یوې ورقې په اندازه باندې خیر درته رسېدلی ده چې یوه ورقه راته وښایې دومره یوه ورقه مهرباني وکړه دومره یوه ورقه د صحابه خیر درته رسېدلی دی وروره د صحابه و دا خیر ته دا قرآن راته رسولی الحمدلله ابو بکر رضی الله عنه عمر الفاروق رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه و احادیث راته رسولي دي دا مسلمانان زما ستا ټول مسلمان صبر صحابه زما ستا ټول زلر د څه شي اجازه درکړه الله اکبر